السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله وئ. زه یم سید الله حسن، یو ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په نن ویډیو کې تاسو ته درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې په فیسبوک کې د غټو لیکلو والا پوسټ وکړو چې کوم بلوټ فاونټ ورته وایي. نو دغه ډول پوسټ موږ څنګه کولی شو لیکنه په فیسبوک کې، که هغه په انځور پسې وي که دغسې پوسټ وي، هغه موږ څنګه کولی شو. زیاتو ملګرو موږ نه غوښتنه کړې وه، نو ما چې څومره سرچینګ وکړو په هیڅ پښتو یوټیوب چینل کې دغه طریقه ما پیدا نه کړه، نو ما هم په خپله دغه طریقه تاسو ته راوړه. نو دغه طریقه زه تاسو ته درښایم. نو په دې سره ملګرو که چېرې تاسو په دې ډول خپل پوسټ وکړئ، لیکنه وکړئ په فیسبوک کې، نو هغه پوسټ به هیڅوک نشي کاپي کولی. او مخکې خو دغه پوسټ په تور رنګ کې راته په غټو لیکلو کې، خو اوس مهال فیسبوک په نوي اپډیټ کې دغه په شین رنګ کې راځي، تاسو ته ښکاري په شنه رنګ کې دغه پوسټونه اوس راځي، چې لا هم دغه هم یوه لویه ښه او ځانګړتیا ده. نو مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم، په خورا درنه هیله کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو ملګرو، د دې لپاره تاسو د خپل فیسبوک آی ډي پروفایل لینک کاپي کوئ. نو زه راځم د خپل فیسبوک آی ډي پروفایل لینک کاپي کوم. نو کله چې تاسو خپل د فیسبوک آی ډي پروفایل ته راغلی، دلته به د لاندې درې خطونه ښکاري، درې ټکي، په دغه به کلیک وکړئ. نو کله مو چې دلته کلیک وکړ، نو دلته به تاسو خپل د پروفایل لینک کاپي کړئ. لاندې تاسو ته پروفایل لینک راځي، په کافي لینک باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې ملګرو د خپل فیسبوک پروفایل لینک کاپي کړ، را به شئ په خپل موبایل کې کوم نوټ چې دی هغې ته به راشئ. په هر موبایل کې دغه اپلیکیشن وي، له ځانه سمسونګ نوټس په بېلو بېلو موبایلونو کې په بېل بېل شکل راځي، دغه ته به تاسو راشئ او دلته به تاسو د خپل لینک ایډیټ کړئ. نو کله چې ملګرو تاسو سمسونګ نوټ را خلاص کړئ، دلته به تاسو د خپل فیسبوک آی ډي پروفایل جوړوئ. تاسو ته د جوړولو مکمله طریقه درښایم، خو لطفا تاسو مهرباني وکړئ دغه ویډیو سکیپ کوئ. که چېرته تاسو دغه ویډیو سکیپ کړه، نو په دغه ویډیو تاسو نه پوهېږئ. فی الحال خو زما د فیسبوک آی ډي پروفایل لینک دی سید الله حسن، دلته به تاسو د دې ځای څخه دغه لینک ډیلیټ کړئ. خو البته زما د فیسبوک پروفایل لینک چې کوم دی، ما خپله پرسونلایز جوړ کړی دی په همدغه شکل. تاسو ته دلته د فیسبوک آی ډي راځي. ما خو تاسو ته په اخره کې درښایم چې فیسبوک آی ډي څنګه پیدا کول شي. که تاسو لینک هم په همدغه ډول فیسبوک کې وي، نو تاسو د لینک پیدا د خپلې فیسبوک آی ډي د پیدا کولو طریقه درښایم. زه اوس تاسو ته مثال درښایم. زه یو بل پروفایل ته راځم، په هغه کې فیسبوک آی ډي تیاره شته. مثلا د زیاتو پروفایل سره خپل فیسبوک آی ډي وي. اوس دلته تاسو د بل پروفایل ښکاري، ګورئ زه بل پروفایل ته راغلم، دغه پروفایل آی ډي لینک دی دلته تاسو ته لاندې ښکاري، دلته د فیسبوک آی ډي ورسره راغلی ده. نو تاسو موږ ټول فیسبوک کار په همدغه آی ډي کې دی، همدغه آی ډي کې موږ ټول کار کوو. نو چېرته په خیر کې طریقه درښایم، که تاسو آی ډي چېرته په زما د فیسبوک آی ډي لینک په شان دی، یعنې تاسو ته دلته نوم راغلی وي او فیسبوک آی ډي تیاره ورسره نه وي، نو څنګه دغه آی ډي پیدا کولی شو. په خیر کې طریقه هم درښایم چې هغه آی ډي موږ څنګه پیدا کولی شو. تاسو په الحال همغه نوټ لینک دلته پیسټ کړئ. نو کله مو چې ملګرو هغه لینک دلته پیسټ کړ، زه اوس تاسو ته مکمله طریقه درښایم. دلته به تاسو راشئ، دغه سر کې آی ډي ښکاري، دغه آی ډي ملګرو دا به تاسو کلیر کړئ. مکمل به دې ځای څخه د فیسبوک لینک نور کلیر کړئ، صرف دغه آی ډي به پاتې شي. نو کله چې ملګرو تاسو آی ډي دلته پاتې شوه، زه خپل پروفایل آی ډي اوس رااخلم. نو کله چې ملګرو تاسو د خپل فیسبوک آی ډي راواخیسته دلته، نو د لومړي سر کې دلته به تاسو دغه 2 ځلې 8 علامه زیاته کړئ، 8. او ورپسې به وروسته ملګرو تاسو دلته د کیبورډ کې دغه یوه علامه چې کومه ښکاري، دغه به پیدا کړئ، دا به زیاته کړئ. کله مو چې دا علامه زیاته کړه، بیا به تاسو ورشئ دلته لاندې 2 صفر زیات کړئ او ورپسې به ډبل ډاټس زیات کړئ. کله مو چې ډبل ډاټس زیات کړه، بیا به راشئ تاسو دغه علامه بیا ورسره زیاته کړئ. را به شئ دې سر ته، دې سر ته چې کله راغلی ملګرو، دلته بیا تاسو ډبل ډاټس زیات کړئ، بیا به 1 زیات کړئ، ورپسې بیا ډبل ډاټس او 2 ځلې دې خواته علامه د قوس، غټ قوس چې کوم ورته وایي، دغه به زیات کړئ. نو کله مو چې زیات کړئ ملګرو، اوس به بیا تاسو راشئ، بیا به همدغه 8 علامه زیاته کړئ. کله چې دوباره 8 علامه زیاته کړه، نو بیا به هم تاسو دغه نښه غټ قوس چې کوم ورته وایي، دا به بیا زیات کړئ او بیرته به دوباره تاسو د خپل آی ډي دلته راواخلئ، دلته به دوباره پیسټ کړئ دغه آی ډي، دا به دوباره پیسټ کړئ. کله مو چې دغه دوباره پیسټ کړه، نو ملګرو تاسو به دغه سر ته راشئ. په دې سر کې به تاسو بیا هم ډبل ډاټس او ورپسې صفر، کله چې صفر ولیکل، بیرته به تاسو دوباره دغه نښه زیاته کړئ او سیو به یې کړئ. په دې سره ستاسو د پروفایل لینک تیار شو. نو کله چې ملګرو تاسو د خپل پروفایل لینک تیار شو، اوس زموږ ټول کار له دغه ځای سره دی. ګورئ ملګرو، دا ډبل قوسونه چې موږ په دې منځ کې زیات کړي دي، او بخښئ دلته
دلته چې موږ کم قوسونه زیات کړي دي په دغه ځای کې به تاسو لیکنه لومړی به تاسو لیکنه تیاروئ په خپل نوټ کې. کله مو چې لیکنه تیاره کړه نو په دغه ځای کې به پیسټ کوئ. خو ملګرو د دغه لینک جوړېدو طریقه تاسو تر ټولو اسانترینه طریقه درښایم. نو زه به دغه لینک مکمل راواخلم تاسو ته به په ډسکرپشن کې واچوم. ما ډسکرپشن کې تیاره ویډیو جوړه کړې ده چې څنګه د ډسکرپشن څخه لیکنه کاپي کو، نو هغه ویډیو به هم تاسو وګورئ. هغه ویډیو کې د اسانه طریقه ده، تاسو په دغه لینک کاپي کړئ. کله مو چې لینک کاپي کړئ را بشئ زما دغه لینک به تاسو داسې کاپي کړئ دې ځای څخه. ګورئ تاسو اسانه طریقه در وښیم. نو زما دغه آی ډي به ترې کټ کړئ. ګورئ تاسو چې کله ملګرو دغه شانتې وکړل دغه ځای څخه به تاسو زما آی ډي کلیر کړئ، پاکه کړئ. د 2 ځای آی ډي ده دا به هم کټ کړئ او ورپسې به راشئ دغه آی ډي به هم کټ کړئ. په دې دواړو ځایونو کې به اوس تاسو زما آی ډي واچوئ. ګورئ یو ځای دلته راغله زما آی ډي، دې ځای کې هم تاسو دوباره راشئ خپل آی ډي به واچوئ. دلته به تاسو خپل آی ډي واچوئ. کله مو چې خپل آی ډي واچوله د 2 ځایونو کې سیو به یې کړئ. دغه لینک ما ته ډسکرپشن کې اچولی دی. نو زه اوس راځم پوسټ کوم، تاسو ته طریقه درښایم. نو تاسو به راشئ دغه پوسټ په فیسبوک کې مه کوئ، په لایټ فیسبوک کې مه کوئ، په کروم براوزر کې کوئ. بل هیڅ براوزر د دې لپاره شاید کار ونه کړي، نور به وکړي خو صرف دا په براوزر کې کار کوي. تاسو به راشئ دغه لینک به تیار جوړ شو، دغه لینک به هر وخت تاسو کاپي کوئ راځئ به کروم براوزر کې به اوس پوسټ کوئ. زه راځم کروم براوزر ته. نو کله چې تاسو کروم براوزر ته راغله، اگر چې زما فیسبوک تاسو ته خپله ښکاري فوټو جي کې د ډېر کمزوري دی، دلته تاسو ته لومړی اپشن راځي وټس ان یور مایند، په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو لومړی اول به تاسو خپل لینک پیسټ کړئ. ما خپل لینک پیسټ کړ. زه اوس راځم دلته ملګرو لاندې راځم هغه لیکنه چې ما تیاره کړې ده. اوس مثلا ما دغه لیکنه تیاره کړې، زه غواړم دغه لیکنه دلته پیسټ کړم. د لیکنه به تاسو مکمل دلته کافي کړئ. لومړی به لیکنه تیاره کړئ. کله مو چې لیکنه تیاره کړه هلته هم تاسو لیکنه کولی شئ. نو دلته په لیکلی شئ خو شاید تاسو نه لینک ګډوډ نه شي. نو چې کله هم تاسو دلته راغلی ملګرو دغه ځای تاسو ښه په یاد وي د ډبل ډاټ چې کوم ښکاري دې خوا ته په دغه ځای کې به تاسو اوس دغه لیکنه پیسټ کړئ. ګورئ زه پیسټ کوم. نو دا د ما لیکنه پیسټ کړه. تاسو به اوس راشئ په پوسټ، نور په هیڅ ځای کې ګوتې نه وهئ. که تاسو لږ شان د ایډیټینګ نور پکې وکړ نو دغه لیکنه بیا صحیح نه راځي. نو تاسو به په پوسټ باندې کلیک وکړئ، دغه به پوسټ کړئ. ګورئ پوسټ کوم د پوسټ کې زما ډېر ضعیفه دی خو لږ مې ته ځای وشي پوسټ ترسره شي. نو ملګرو پوسټ ترسره شو، خو البته ما ویډیو لږه سکیپ کړه. دلته نیټ ضعیفه ده، د نه راخلاصوي کروم براوزر. زه راځم د بل کوم فیسبوک چې د شین اوریجنل فیسبوک دلته راځم، پروفایل ته راځم. په خپل پروفایل کې تاسو درښایم دغه به اوس دلته پوسټ ترسره شوی وي. لاندې راځم. نو ګورو ملګرو تاسو ته دلته ښکاري ملګرو چې 2 دقیقې مخکې موږ دغه پوسټ کړی دی. تاسو ته خپله ښکاري چې هماغه پوسټ په ګرین رنګ یا شنه رنګ کې راغلی دی. لاندې زموږ تاسو خپل نوم هم ورسره راځي. نو دغلته تاسو ته ښکاري موږ یو بل پوسټ هم کړی او دلته تاسو ته ښکاري هغه پوسټ. نو که چېرته اوس څوک راشي په دغه لیکنه کاپي کوي، ګورئ دغه لینک چې څومره لانګ پریس پرې وکړي دا لیکنه نه کاپي کېږي. خو البته دغه لیکنه سیده چې څوک پرې کلیک کوي هغه به سیده ځي زموږ پروفایل ته، پروفایل به ګورو. نو ملګرو مخکې درته ویلي وو چې څنګه د فیسبوک پروفایل آی ډي پیدا کړو. دې لپاره به تاسو ګوګل ته راشئ، دلته به ولیکئ فایند مای فیسبوک آی ډي، دا به ولیکئ او سرچ به یې کړئ. دلته په لاندې یو سایټ باندې کلیک وکړئ، دغه سایټ لینک په ډسکرپشن کې شته. نو دلته به تاسو لاندې راشئ، کله چې سایټ تاسو راخلاص کړئ دلته به اپشن ښکاري، دلته به تاسو د خپل فیسبوک آی ډي پروفایل لینک پیسټ کړئ او ګیټ فیسبوک آی ډي باندې به کلیک وکړئ. لاندې تاسو ته ښکاري چې موږ ته خپله آی ډي راغله، دا به اوس تاسو کاپي کوئ، لینک به ترې جوړ کړئ. نو ملګرو دا وه زموږ ویډیو. په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي. که مو چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو ضرور لایک کړئ ملګرو. نو که تاسو دغه ویډیو فیسبوک کې ګورئ نو فیسبوک کې ضرور درسره شیر کړئ. بل دا چې د فیسبوک ټایټل پورته به دغه لینک تاسو ته پروت وي، هغه ځای څخه تاسو دغه لینک کاپي کړئ او بیا ایډیټ کړئ. نو مننه، ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ. زموږ د نورو ګټورو ویډیوګانو په تمه شئ.